په مخ او د تیرسرو ذکر وکړو نو ماته د پښتو هغه تاریخي ټپه رایاده کړه چې مخ مې د غمه تیرسري شو، مخ مې د غمه تیرسري شو، د جانان غم مې د سرمنې وواته. دا ښاغلی سردراز خان خټک صاحب چې ډېره ترسکونه شاعري موږ ته وړاندې کړه، ډېر ښه غزلې ووې، ډېر ښه شعرونه ووې. د ښاغلي سردراز خان خټک صاحب نه زه د سوات د ګلورنې سیمې یو ډېر ښه شاعر ملګری ښاغلي محمد ګل منصور له په دې شعر باندې مایک ته د راتلو بلنه ورکوم چې زه کلیوالو د غزل په ښکلا څه پوهېدم، زه کلیوالو د غزل په ښکلا څه پوهېدم، سوات او جانان دومره ښایسته و چې شاعر یې کړمه. په دې شعر باندې خپل ډېر خوږ ملګري محمد ګل منصور له چې ډېر ښه شاعر دی هغه ته مایک ته د راتلو بلنه ورکوم چې راشي او موږ په خپل کلام باندې ومنځي. ښاغلی محمد ګل منصور. ډېره مننه. خپله قصه کوه، زما د حال پوښتنه مه کړه، هېڅ به وانه ورې زما اوښکې را بهیږي ګینې. او دا ستړی نه یم چې مې ډډه دوالې ورته، دا ستړی نه یم چې مې ډډه دوالې ورته، ما دا دیوال پې را ټینګ کړی دی غورځېږي ګینې. مننه. او په دې خبره مې اوس ښه یقین پوښ شوی دی چې په دې خبره مې اوس ښه یقین پوښ شوی دی چې ژوند به د ژوند د کړاوونو نه زده کړو مونږه، او واپس یوسې چیني مې ته ور ورسوو، واپس یوسې چیني مې ته ور ورسوو، څه به د سوال د کتابونو نه زده کړو مونږه. او زمونږ د مینې په دنیا کې ځای بیا نه موندو، دنیا که هر څو فریبونو او دوکو ونیوه. نه یې ویل چې به مې تا ته خیرې وکړې چرته، بیا یې په وړاندې څه ویل خو بس سلګو ونیوه. مننه. او زه د خپل یار په سر په اسم قسم نشم خوړی، زه د خپل یار په سر په اسم قسم نشم خوړی، خو زه د یار په مینه خپل یار ته قسم خوړی شم. هغې چې لاس په شونډو کېښودو نو ما وویل دا دې هم ښه وکړو، ادم یمه غنم خوړی شم. مننه. او د دوران غشي دومره تیز شو چې یو څیز نه پرېږدي، د دوران غشي دومره تیز شو چې یو څیز نه پرېږدي، اوس ګودر هم ولي یوازې منګي هم نه ولي. او زړه خو به یخ شو د مجنون که به یې وینه لاړه، زړه خو به یخ شو د مجنون که به یې وینه لاړه، اوس خو په کاڼو باندې څوک لیوني هم نه ولي. مننه. او زه په مزاج د مینې ښه پوهېږم، زه په مزاج د مینې ښه پوهېږم، ستا نه به څرنګې ګیله کومه، زه په مزاج د مینې ښه پوهېږم، ستا نه به څرنګې ګیله وکړمه. تا خو ویل چې زه ژوندون یم ستا، تا خو ویل چې زه ژوندون یم ستا، نو په ژوند څنګه بروسه وکړمه. دا یو غزل وړاندې کوم. راغلې په موده پس سوه اختر ته په ژړا شوه، راغلې په موده پس سوه اختر ته په ژړا شوه، په کلي چې راتېره شوه ګودر ته په ژړا شوه. او ویلې چې هغه دې په لیدو پسې رنځور شو، ویلې چې هغه دې په لیدو پسې رنځور شو، کتل یې آینه کې خپل بشر ته په ژړا شوه. او مسکی شوله چې نوې لوپټه مې ورله یوړه، مسکی شوله چې نوې لوپټه مې ورله یوړه، خو پامې شو زما سرې څادر ته په ژړا شوه. مننه. مسکی شوله چې نوې لوپټه مې ورله یوړه، خو پامې شو زما سرې څادر ته په ژړا شوه. او هغه به څنګه روغ پاتې کېده د دې نه وروستو، افتابه هغه به څنګه روغ پاتې کېده د دې نه وروستو، هغې اډو سوچ ونه کړو دلبر ته په ژړا شوه. او غصه وه چې پخوا مې تېرېدله خو چې ولې، غصه وه چې پخوا مې تېرېدله خو چې ولې، دا څه وشو چې وکتل یې بېرته په ژړا شوه. ویلې چې تره لاړې هغه هم پرنده خته شوه، ویلې چې ته لاړې هغه هم پرنده خته شوه، د کلي یوه ترور یو مسافر ته په ژړا شوه. او منصوره دا چې ته بې خوده لار کې راګزار شوې، منصوره دا چې ته بې خوده لار کې راګزار شوې،
دا څوک چې د ودرېدله سر ته په ژړا شوه. ډېره مننه. ډېر ښه. منصور ډېر د رنګینو او ډېر د جوور او ډېر د حساس فکر مالک شاعر دی. ما ته هم د منصور یو شعر رایاد شو چې هلته شوه پورته جنازه د هغې، هلته شوه پورته جنازه د هغې، زرګره دلته یې پیزوان تیار شو. دا و ښاغلی محمد ګل منصور چې ډېر خوندورې کتې او ډېر خوندور غزل تې موږ واورېدو. د منصور صاحب دې غزل سره دا نننۍ مشاعره پای ته ورسېده. تاسو دلته په راتګ باندې مننه کوم چې دلته رالی زموږ په دعوت باندې او په دې مشاعره کې هم برخه واغستې ده. دا نننۍ مشاعره زه غواړم چې د خپل ملګري نور البشر نوید صاحب په دې دعا باندې ختمه کړو. ای خدایا زمونږ مینې د یو بل سره نږدې کا، ای خدایا زمونږ مینې د یو بل سره نږدې کا، دا اوچې کړاغ سترګې مو په خپلو کې خوږې کا، عادت مینې نه یو د رقیب په خیل خانه کې، عادت مینې نه یو د رقیب په خیل خانه کې، ای وخت مونږ ځپلو ته په ډکه خوله نارې کا، چې د یارې ته خاندلې د یارانو سره نشو، چې د یارې ته خاندلې د یارانو سره نشو، ای خدایا دا بلتون په دې کوڅو کې لیونی کا، ای خدایا زمونږ د ظلمو زړونو کې پښتونوالی را پیدا کا، ای خدایا زمونږ د ظلمو زړونو کې پښتونوالی را پیدا کا، ای خدایا زمونږ وینو کې سوروالی را پیدا کا، ای خدایا زمونږ د ظلمو زړونو کې پښتونوالی را پیدا کا، زمونږ په دې وینو کې سوروالی را پیدا کا، او ای خدایا د نرانو باتورانو تخم ډیر کې، ای خدایا د نرانو باتورانو تخم ډیر کې، په دې پښتنه خاوره د ځوانانو تخم ډیر کې. دا د بشر صاحب دعا چې الله دې قبوله منظوره کړي. د بشر صاحب دې دعا سره دا نننۍ مشاعره پای ته ورسېده. په اخر کې زه د راغلو ټولو شاعرانو ملګرو شکر ادا کوم، ممنون مشکور یم چې زمونږ په بلنه باندې دلته کې راغلي او په دې مشاعره کې ګډون وکړو. او ګرانو کتونکو ستاسو ممنون او مشکور یم. تاسو ډېر ایمیلونه، ډېر ټلیفونونه، ډېر خطونه مونږ ته رالیږلي دي چې تاسو زمونږ د مشاعرې، زمونږ پروګرامونه خوښوئ، مونږ د خپلې رایې نه خبروئ. ستاسو د رایو په رڼا کې به مونږ خپل پروګرامونو په کې بدلون راولو، هغه به نور هم ښکلی کوو. ستاسو رایه زمونږ دپاره ډېره معتبره ده. ستاسو رایې مونږ همیشه د خپلې رایې نه خبروئ. مونږ ستاسو خطونو ته، ستاسو ټلیفونونو ته سترګې په لار باندې یو. زه نزار یوسفزی در بلې خپلونې پورې سره د ټول ټیم د ټولو ملګرو د تاسو نه اجازت غواړم. په لوی الله م سپارم. د خدای په امان.